په پاکستان کې د حکومت په وړاندې لاریونونه پاکستان کې د عمران خان حکومت پر ضد لاریون له کوټې پیل شو. په سلامونه مو هرکلی کوم. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بې ګرانۍ زیاتېدو په نامه مهنګایي مارچ لاریون د بلوچستان مرکزي ښار کوټې پیل شوی. د لاریون مشري د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو مشر مولانا غلام سرور کوي. کوټه کې د بي بي سي خبریال محمد کاظم په خپل رپورټ کې وایي لاریونوالو د کوټې ښار له خیزې څلور لارې ګهیز مهال روان شول او غرمه بوستان سیمې ته رسېدلي. بوستان کې نورو سیمو دا خلک له هغوی سره یوځای شوي دي. رپورټونه وایي چې لاریونکي ګڼ شمېر کسان شامل دي او د کلی سیف الله له لارې به نن ماښام خیبر پښتونخوا ته څیرمه ژوب سیمې ته رسیږي. د تقسیم اوقات سره سره به لاریونوال په ژوب کې له شپې تېرولو وروسته سبا ګزیر اسماعیل خان سیمې ته روانېږي. له هغه ځای به د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پلازمینې اسلام آباد په لور وخوځېږي.